څه د سړی راوباسه ګنې لاړې نه ما ته سم ووایه چې دا سړی ټول واله راوباساله شبه نور څه وګوره شبه شاته ونه ګورې د شاته دې وکتو نو داسې وګڼه چې لاړې هاو دې خو بجدی جر شوی دی ګوره چې وایي ګورم ړق ونه وهې ګنې لاړې چې څه د سړی ځوانه راواخله ګنې لاړې په خدای دپاره ما ته سم ووایه ما ونه ولې چې څه علي هلته در کومه خو مه مې که د خدای دپاره راواله شابه صحیح شابه راواله بس ما ته ودرېږه سیده ودرېږه خېږه مو خېږه مو شکر دی نن کار وشو ځوانه دا ته چې کوم کار کوې که نه ټول کلي ته پته ده چې دا کار حرام دی مشره ما ته هم پته ده چې دا کار حرام دی خو په خپل کلي کې نه کوم په بل کلي کې کومه او ښه نو بیا دا راته ووایه چې دا هر څه ته د څه دپاره کوې مشره صرف او صرف د پیسو دپاره کوم دا هر څه ښه نو بیا زما هم یو کار دی هغه ماله وکړه زه به پیسې درکړم مشره ستا او کار خو خیر وایه څه کار دی دادا په خیر علي دادا راځي فروټ وخورئ دادا په خیر علي لوی سړي شئ بچو کښېنئ خورئ تاسو زما خواته نه کېږي یا سړیه ډډه ووه چې دله راوړم بچو پوه شوم ساجده بچې پوه شومه ملګرو تاسو به هم دا سوچ کوئ چې هغې بابا دې ځوان له د کوم کار دپاره پیسې ورکړې وې راځئ په خپله یې وګورئ ښه نو بیا زما هم یو کار دی هغه ماله وکړه زه به پیسې درکړم مشره ستا او کار خو خیر وایه څه کار دی نو ځوانه دا راته ووایه ته چې د حرامې پیسې واخلې ته په هغې څه کوې مشره ظاهره خبره ده چې خپلو بچو له پیریزه کړم ښه نو ستا بچو ته دا پته ده چې ته هغو له حرام ریزه کړې او مشره بالکل ورته پته ده چې هم دا زما کار روزګار دی نو بیا نن د خپلو بچو نه یو تپوس وکړه د هغې تپوس پیسې به زه تاله درکړم څه تپوس وایه مشره تپوس دا دی چې خپلو بچو ته دا ووایه دا ته چې کوم حرام کار کوې په ورځ د قیامت به ستا بچي ستا د ګناهونو په سزا کې تا سره شریکي هم دا تپوس دې وکړه واپس جواب به ماله راوړې او دا والا
د هغې اډوانس پیسې. مشره راځه ځوانه، زه هم ستا په انتظار وم. څه خبر دې راوړی؟ مشره ستا د خبرې جواب زما د سوچ مطابق نه دی، په خپله یې واوره. بچو تاسو ته خو ښه پته ده دا کم رزق چې زه تاسو له کور ته راوړم دا حرام دی، خو ما دا خبره نن کوله تاسو ته. ما وی چې په ورځ د قیامت به تاسو زما په ګناهونو کې شریک کېږئ. یا سړیه دا څه وایه؟ ولې موږ تا ته ویلي دي چې کور ته حرام راوړه چې اوس په خپلو ګناهونو کې موږ شریک کې؟ دا الله نه ویرېږي. ښه دې شه ښځې، ما ستا نه تپوس نه دی کړی، زه د خپلو بچو نه تپوس کوم. وایه ساجده په ورځ د قیامت به ته زما ګناهونه په ځان باندې اخلي؟ دادا ما به ستا په ګناهونو کې ستا سره حصه اخیستې وه، خو زه د اور نه ډېر یریږم. پوه شوم ساجده بچې، پوه شوم. ځوانه زه په هر څه پوهوم، خو ستا د پوهه کولو کوشش مې کوم. خو اوس دا راته ووایه چې مخکې دې څه اراده ده؟ مشره هیڅ نه پوهېږم. بیا په یوه خبره باندې ځان پوهه که، تا چې څه کړي دي او کې، ښه کې او که بد کې، پټ کې او که ښکاره کې، ستا دا هر څه د الله د قدرت د نظر نه وړاندې دي. او د جهنم اور ته یک یوازې ځان تیار که، په دې کې ستا هېڅوک ملګري نشته. دادا ما به ستا په ګناهونو کې ستا سره حصه اخیستې وه، خو زه د اور نه ډېر یریږم. تا چې څه کړي دي او کې، ښه کې او که بد کې، پټ کې او که ښکاره کې، ستا دا هر څه د الله د قدرت د نظر نه وړاندې دي. او د جهنم اور ته یک یوازې ځان تیار که، په دې کې ستا هېڅوک ملګري نشته. د جهنم اور ته یک یوازې ځان تیار که، د جهنم اور ته یک یوازې ځان تیار که، د جهنم اور ته یک یوازې ځان تیار که. جهنم اور ته یک یوازې ځان تیار که. مشره زه د دنیا اور ته د ټینګې نه یم چې لا د جهنم اور به څنګه وي. ځوانه د جهنم اور دومره سخت دی، دومره زورور دی چې که د جهنم د اور یو بسره دنیا ته راشي که نه، دا دنیا به ټوله ایله ایله شي. مشره الله به ما معاف کړي. ولې نه؟ الله لوی غفور رحیم دی. که ستا ګناهونه د سمندر د زګ نه هم سیوا شي، خو چې یو وار دې په صدق او په اخلاص توبه وویسته، الله مهربان بادشاه دی، ټول ګناهونه به دې معاف کړي. مشره ما بې حسابه ګناهونه کړي دي، ما پردي حقونه خوړلي دي، ما پردي زړونه ازار کړي دي چې د دې به څه وکوي مشره، څه وکړم بی؟ ځوانه د هر چا حق چې دې خوړلی وي، د هغه حق به هغه ته رسول غواړي. مشره ما ته هیڅ پته نه لګي چې ما د چا حقونه خوړلي او هغه خلک کم ځای کې دي، هیڅ نه پوهېږم، هیڅ پته راته نشته مشره. هیڅ خبره نه ده ځوانه، که هغه مړه دي یا تا ته معلوم نه دي، د هغې به کفاره ادا کړي. الله لوی غفور رحیم دی او نهایت رحم والا دی، نهایت رحم والا دی. مشره چې ته څه وې هغه به کومه، ما ته منظوره ده. ځوانه زما وینا هیڅ اهمیت نه لري، څه چې زموږ رب وایي
او صد الله رسول محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي په هغه باندې عمل وکړه په دغه لار باندې روان شه د کامیابی لار هم دغه ده. الله أكبر الله أكبر. ځوانه د الله د لویۍ چغه پورته شوه د توبې دروازې د مرګه پورې کولاودي راځه چې ځو. الله پاک فرمایي چې زه خپل هر حق بخم خو که څوک زما د بندیانو حق وخي نو هغه نه بخم. د حرامو کمایي د انسان نسلونه تباه کوي. د انسان سترګې پټېدو پورې د توبې هره دروازه کولاوه ده. په خپلو ګناهونو اوښ پیمانتیا او په هغې اوښکې تویول د الله پاک ټولو نه د خوښې عمل دی. راځئ د هم نن نه بلکې د اوس نه د الله پاک نه د خپلو ګناهونو معافي وغواړو. بېشک الله پاک ټول ګناهونه معاف کولو والا رحیم باچا دی.